جلال آباد ښار تالاشۍ چوک دی. نن د سه شنبې ورځ د اګست 18 تاریخ او دا خلک راوتي دي او خپل کاروبارونه کوي یا منډۍ دی سبزیانې روانې کړي دي او ټول خلک راوتي دي خپل کاروبار کوي. دلته د اسلامي امارت حاکمیت دی. اسلامي امارت بیرغ لګېدلی امن و امان دی او ټول خلک په ډاډه زړه باندې خپلو کارونو ته راوتي دي. منډۍ فعاله ده، امن و امان دی، د اسلامي امارت حاکمیت دی او خیر خیرت دی. خلک ښه په خوشحالۍ سره راوتي دي او دلته خپل کاروبار کوي. دا وګورئ د افغانستان د ازادۍ تقریبا دویمه ورځ ده جلال آباد ښار او د روخان مینې ده او دلته ښاروالۍ والا لګیا دي خپله صفایي کوي په ډېر ښه انداز سره. تاسو څه وخت نه خپل کار دلته شروع کړي؟ ها او د ها پرون خو نه وی راغلي؟ پرون راغلي وو بیا لاړلو کار هم 9 بجو پورې بیا 9 بجې وی لاړ شي. ها نن در ښاروالۍ والا ویلي؟ نوي ښاروال درته وي افغانستان اسلامي امارت نوي ښاروال. ها دا ډېر ښه دی او دلته ټول هغه راوتي دي ښاروالۍ کارمندان. دا څلورمه ناحیه ده، تاسو یې مسؤلین یې؟ ها ډېر ښه دی ماشاءالله. دا چې ریاست دی؟ صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده ډېر ښه ډېر ښه زبردست. تاسو څه احساس کوئ وروره؟ والله بس احساس ښه دی ان شاء الله خلک وکړي چې امنیت راشي او دا ورور وژنه بنده شي او ټول په خوشحالۍ او په هغې سره وخت تېر کړو. ورور وژنه خو نه ده شوې انشاءالله، دا خو ډېر ښه په صحیح طریقې سره دا د حکومتولي روانه ده او طالبانو ته په ډېره ښه طریقه باندې واک وسپارل شوی. مخکې دا ډېر مرګ وشو دلته، مرګ وشو په ښار کې وشو. صحیح. اوس چې طالبان راغلي تاسو څه احساس کوئ دلته ښار ته؟ فعلا خو د ښه احساس افغانستان آزاد شوی دی انشاءالله چې جنګ نشته دی او امن دی. اول سړی هغه موږ هم روانو شو خپلو وظیفو ته. ماشاءالله. ته کومه اداره کې زه ریاست راضي او ښارسازي کې یم. ماشاءالله. او اوس روانه چې ګورو به د حالات وګورو خپله په خپلو سترګو. راضي او ښارسازي ته نور څوک هغه راغلي؟ هو څه همکاران هم زنګ والی دی راغلي دي. صحیح دی. ځو هغه د خپلو هغې ته صحیح. زه کابل ټکی اقام خبریال یم د اسلامي امارت د خوا نه او موږ یو ویب سایټ لرو هغې دپاره مې تاسو نه پوښتنې وکړې. ډېر ښه خپلو خدای دې وکړي چې یو ښه نظام جوړ شي او ښه سیستم جوړ شي او موږ او تاسو ټول په یو سوله ییزه فضا کې سره دا ژوند تېر کړو. ډېر ځورېدلي یاستو، تاسو هم ځورېدلي یاستئ او موږ هم ځورېدلي یاستو او ښه په خوشحالۍ به چې دا وخت. ولې نه؟ نوم دې څه دی؟ نوم دې ضیاء الرحمن دی. دا کوم ځای دی؟ دا فعلا د جلال آباد ښار څلورمه ناحیې مخه ده روخان مینه. تاسو دلته څه کوئ؟ کور هم دلته دی؟ کور هم پنځمه ناحیه کې دلته وظیفه لرو او نن خپل ملګرو خوا نه. کومه اداره کې وظیفه لرئ؟ موږ هم ریاست ښارسازي او راضي کې وظیفه. ماشاءالله. او تاسو ته ویل شوي دي چې تاسو خپلو وظیفو ته راشئ؟ او بالکل ملګرو زنګ ووهو چې راشئ او خپله وظیفه برقراره وساتئ. رئیس هم څوک دی؟ رئیس هم مخکې چې و محمد صادق دولتزی. اوسنی اوس فعلا پوه نه یو نو چې اوس به څوک معرفي کېږي اوس هم پرې معرفي. صحیح دی مننه. کور ودان. دا چې په دې شپو کې پر هیواد د اسلامي امارت نظام قایم شوی، په دې اړه د الجزیرې د نړیوال تلویزیون د عربي څانګې له پخواني خبریال او اوس مهال د افغانستان د چارو شنونکی ښاغلی کفایت الله نبیخیل غږوو. نبیخیل صاحب، مشران باید کوم حکمتونه وکاروي چې شته نظام تقویه شي او پایښت ومومي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې افغانستان د افغانانو ټولو مشترک کور دی، نو زما په اند باندې مشران باید ټولو افغانانو ته
په یوه سترګه باندې وګوري. په دوی کې هغه کدرونه چې هغه د هیواد په هره برخه کې وي او که د هیواد نه د باندې وي، هغه کدرونه باید راوغوښتل شي. د هغوی د تجربو نه، د هغوی د علم، د هغوی د پوهې نه باید استفاده وشي. مشران همدارنګه باید په هیواد کې د شته سرمایو نه، په هیواد کې د شته ذخیرو او د کانونو نه، د دغې نه باید په سالمه توګه سره استفاده وشي. افغانستان هغه ستراتیژیکه نقطه کې چې موقعیت لري، د دغې نقطې نه باید په اعظمي توګې سره ګټه پورته کړی شي. او څنګه چې ورته د اسیا زړه ویل کېږي یا ورته د اسیا بام ویل کېږي، په همدغه توګه باید د دغې ستراتیژیکې موقع او نقطې نه باید پوره ګټه پورته کړي.